د زابل د احصایې او معلوماتو رئیس وایي چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د 2 مرکزونو په مټې چې په مرکز کلات او شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو ته د چوپړتیاو د وړاندې کولو بهیر ګړندی کړی چې د تیر کال په لړ کې د برېښنایي او کاغذي پیژندپاڼو د ویش له درکه 26 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر کال په جریان کې 46,000 برېښنایي او 20,000 کاغذي پیژندپاڼې ویشلې او لا هم هڅه کوي چې په دې برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د کاغذي تذکرو، کمپیوټر تذکرو او همدارنګه له خدمات بعض د توزیع چې د نوم اصلاح او د عمر اصلاح او په بعضې ځایو کې نقلي مکان د ټولو څخه تقریبا د 16 میلیونه شاوخوا کې عواید ترلاسه کړي. د مراجعینو لپاره همیشه کوشش کوو چې سهولتونه زیات برابر کړو او کار یې پر وخت باندې وشي، خو کله چې مراجعین زیاتېږي یا کله په بعضو وختو کې مراجعین زیات وي نو د هغو لپاره د نظم او د مراعاتولو په خاطر باندې مو نوبتونه ورکوو، خو بیا هم کوشش کوو تر څو پورې کار یې څونه زر کېږي دغونه زر یې ورته وکړو. په ورته وخت کې د برېښنایي پیژندپاڼو یو شمېر مراجعین خوښي ښیي او وایي چې خلکو ته د پیژندپاڼو د ویشلو په برخه کې غوره چوپړتیاوې وړاندې کېږي، خو غوښتنه لري چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو مرکزونه دې ډېر سي. الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نن د تذکرو ریاست راغلی یم، انشاءالله کارونه پر مخ سره روان دي. خدای مهربانه دی، انشاءالله زموږ ته یو څه همکاري او وسیله غواړي د دې خلکو سره، انشاءالله کار پر مخ باندې روان دي. د تذکرو په ریاست کې ډېره اساني ده. اوس موږ ډېر جن خوشحاله یو. انشاءالله چې هغه کم وخت موږ ته راوټاکي پر هغه وخت باندې زموږ تذکرې راوځي. هغه وخت موږ کار خلاصوي کور ودان. موږ د دې صدا غوښتنه لرو چې هرې ولسوالۍ ته دغه مرکزونه دوی واستي، موږ ته هلته خپلې تذکرې راکول کېږي، زموږ اولادو ته، زموږ ورونو ته، زموږ قریبانو ته اساني جوړه شي. د یادونې وړ ده چې د دې ولایت مسؤلین هڅه کوي تر څو په هره برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي.